الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېرو قدرمنو د اسلام د ټولنیز نظام د درسونو په لړۍ کې مو په تېر درس کې د یو فرد اړیکه د نورو افرادو سره په ټولنه کې او همدارس د یو فرد اړیکه د خپلو خپلوانو د خپلې کورنۍ سره او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د یو فرد اړیکه د خپلو همسایګانو او ګاونډیانو سره او همدارنګه د یو فرد اړیکه د خپلو اجتماع سره او د هغه څه سره چې په اجتماع کې ژوند اختیاروي چې یو مسلمان د مسلمان په توګه باندې په ټولنه کې څه ډول ژوند ترسره کړي. اسلام موږ ته په دې اړه باندې مختلفې لارښوونې کړي دي چې په تېر درس کې په هغې باندې تفصیلي خبره وشوه. دا چې اسلام د امن دین دی، د محبت دین دی، د خیرازۍ دین دی او غواړي چې ځمکه د امن څخه ډکه کړي، د مینې څخه ډکه کړي او همدارنګه کوم چاپیریال چې په دې ځمکه کې موجود دی د دې چاپیریال په صحیح توګه ساتنه وشي او حفاظت وشي او خدمت وشي، ځکه چې دا ټول چاپیریال د انسان په خدمت کې دی. انسان الله تعالی جل جلاله د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی او د عبادت غوښتنه دا ده چې انسان د ژوند په ټولو چارو کې الهي اوامرو ته غاړه کړي. د الله تعالی جل جلاله د اوامرو څخه یو دا هم ده چې مسلمان باید چاپیریال ته نظر وکړي او د چاپیریال ساتنه وکړي، ځکه چې دا هم د عبادت یو ډول دی، د عبادت یو قسم دی. زمونږ ډېرې مسلمانان په دې خبره نه پوهېږي چې گویا د چاپیریال ساتنه همدارنګه د حیواناتو سره ښه سلوک او شفقت کول او په ټولنه کې د اجتماع او د ټولنې د اسبابو ساتنه او حفاظت دا هم عبادت ګڼل کېږي او د اجر او ثواب لامل ګڼل کېږي. متاسفانه د عبادت په اړه باندې زموږ د ډېرو مسلمانانو فکر قاصر دی او په دې اړه نه پوهېږي چې عبادت یوازې د مانځه او د روژې او د زکات او د حج او د نورو دینی چارو څخه عبارت دی او که عبادت یو پراخه ساحه لري چې د ژوند ټولو چارو ته شاملېږي. په نن درس کې به موږ په دې باندې خبره کوو چې چاپیریال ساتنه یا د چاپیریال حفاظت د اسلام په رڼا کې څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري او اسلام موږ ته په دې باندې څومره امر کړی دی او مسلمانان یې په دې برخه کې څومره مکلف کړي دي. اول راځو چاپیریال پیژنو چې چاپیریال څه ته ویل کېږي. چاپیریال عبارت له هغه شي څخه دی چې له انسان چاپیره دي او پر روغتیایي ژوند یې اغیز لري. نو چاپیریال د یو ښار همدارنګه د سړکونو، نهرونو، کورونو، کویانو، باغونو او د هغو شیانو څخه عبارت دی چې انسان په خپلو ورځنیو چارو کې استعمالوي، لکه د خوراک او څښاک توکي او هغه شیان چې انسان اغوندي او ځینې هغه شیان چې موږ تاسې په سترګو باندې یا ګورو یا نه ګوري، ځینې کیمیاوي شیان دي او ځینې جوي شیان دي چې هغه په هوا کې ژوند ترسره کوي. همدارنګه ځینې علماو لیکلي دي چې چاپیریال څه ته ویل کېږي. چاپیریال د ځمکې په مخ باندې او د ځمکنیو زیرمو او ټولو هغه لمدو او وچو شیانو ته ویل کېږي چې د ځمکې په وچه برخه کې لکه غرونه، پراخ میدانونه، ځنګلونه او دښتو په شکل کې موندل کېږي او یا هم ټول هغه موجودات چې د ځمکې په مخ باندې د خوځېدونکو خزندو، څارویو، مارغانو په بڼه په ټولنه کې ژوند ترسره کوي او یا همدارنګه ټول نباتات او ونې او دغرنګه مختلف کښتونه چې د ځمکې په مخ باندې راټوکېږي او موږ په خپلو سترګو باندې ګورو، دا ټول عبارت دی له چاپیریال څخه. یعنې هغه څه چې موږ تاسې په خپلو غوږونو باندې هغه اورو او هغه په سترګو باندې ګورو او په دماغو د هغې احساس کوو او همدارنګه موږ تاسې ته ښکاره کېږي، دا ټول شیان د چاپیریال نه عبارت دي او موږ تاسې د مسلمان په حیث باندې په دې مکلف شوي یو چې د دې چاپیریال ساتنه وکړو، حفاظت یې وکړو، خدمت یې وکړو. راځو دې ته چې چاپیریال په موږ تاسو باندې څومره حق لري او چاپیریال زمونږ تاسو نه څه غواړي. په دې برخه کې د اسلام په رڼا کې خبره کوو چې اسلام زمونږ نه په دې برخه کې څه غوښتنه لري. اسلام چاپیریال ساتنې ته زیاته پاملرنه کړې ده او د همدې لپاره داسې قواعد او احکام وضع کړي دي چې پکې د چاپیریال ساتنې د سلامتیا، استقرار او ښایست تضمین شوی دی.
د اسلام مقدس دین کون ته په احترام درلودلو مسلمانان مکلف کړي دي چې احترام وکړي، حفاظت وکړي او له فساد څخه ځانونه وساتي، یعنی هغه فاسد نه کی بلکې دغه په صحیح توګه حفاظت وکړي. اسلام هر ډول د حسي فساد اسباب حرام کړي دي چې له جملې څخه یو هم د چاپیریال ککړول دي. اسلام مسلمانانو ته امر کړی دی چې د چاپیریال له ککړولو څخه خپل ځان وساتي او په دې اړه باندې زیات شمیر حدیث او دلایل موجود دي. د دې په خاطر باندې چې چاپیریال ته احترام شوی وي، هغه توکي چې موږ په ورځني ژوند کې استعمالوو چې هغه د خوراک او څښاک توکي دي او همدارنګه نور شیان دي، باید په هغې کې اسراف ونه کړو ځکه چې د پخپله باندې د چاپیریال سره یو ظلم دی. په اسلام کې مثلا اسراف کول حرام دي، حتی دا عمل په عبادتي چارو کې هم دی چې کله یو څوک په عبادتي چارو کې له اسراف څخه کار اخلي نو اسلام دا کار منع کړی دی. یو صحابي اودس کاوه او په اودس کې خپل اندامونه د 3,000 څخه زیات تکرارول، زیات منزل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ما هذا صرف، دا ولې اسراف کوي؟ یعنی نه د مناسب چې کوم شی چې تا ته اسلامي شریعت درښودلی دی په همغې چوکاټ کې باید د عبادت ترسره شي او د ثواب په خاطر باندې هغه عمل ته ترسره کړي. او که فرض که مثلا ته غواړې په یو عمل باندې ثواب ترلاسه کړي خو په هغې کې داسې کړنه ترسره کړي چې هغه ستا دپاره د عقاب او ستا دپاره د عذاب سبب ګرځېږي، باید د هغې نه پکې ځان وساتي. نو دې صحابي اودس کوو، د ثواب کار یې کوو، خو لیکن په هغې کې د اسراف نه کار اخیسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنه پوښتنه وکړه چې ولې په دې کې اسراف کوي؟ نو هغه ورته وی چې یا رسول الله آیا په اودس کې اسراف شته؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل چې نعم وان كنت على نهر جار، دا هم اسراف ته چې ته په یو لختي باندې ناستې او یو بحر ته ناستې او په هغې کې اودس کې کومه طریقه چې اسلام شریعت تا ته ښودلې ده هغه محدود ځل منزل چې اسلام درته ښودلي دي هماغه باید ترسره شي او د دې نه زیاتو استعمال کولو د اوبو ته ضرورت نشته دی. په دې کې دا اسراف ګڼل کېږي او اسراف په خپله باندې د ګناه یو عمل دی. اسلام د دې دپاره چې مسلمانان د چاپیریال د ساتنې په اهمیت او په ارزښت باندې پوه شي، مسلمانانو علماو فقهاو د هغې دپاره ځانګړي قواعد وضع کړي دي. د هغې قواعدو څخه یو هم دا دی چې فقها وایي چې الضرر یزال، یعنی ضرر به د منځه وړلی شي. د دې قاعدې غوښتنه دا ده چې هر فرد وکولی شي په خپل ملکیت کې آزادانه تصرف وکړي، خو په دې شرط چې بل چاته یې ضرر متوجه نشي. که یې ضرر بل چاته متوجه شي د وخت حاکم کولی شي چې په دې برخه کې مداخله وکړي او د چاپیریال ساتنې په نظر کې نیولو سره د ضرر مخنیوی وکړي. ډېر خلک وایي چې یاره زه په خپل برخه کې یا په خپل ملکیت کې تصرف کوم، خو دا تصرف د ده دغه عمل د دې لامل شي چې چاپیریال ته ضرر متوجه شي. مثلا یو څوک دی فابریکه جوړوي، دا فابریکه باندې د خپله سرمایه ګزاري کړې ده او په دې کې د خپله لګیا دی کار کوي او دا کوم ځای کې دی کار کوي دا د خپل دغه ملکیت دی او شریعت او قانون هغه ته اجازه ورکړې ده چې په هغې کې تصرف وکړي، په هغې کې کار وکړي. خو که چېرته د عمل د نورو خلکو د ضرر لامل ګرځېږي، نورو ته پې تکلیف رسېږي، نو د دغې د اسلامي فقې د دغې قاعدې په اساس باندې دولت کولی شي چې په هغې کې مداخله وکړي، په هغه باندې دا کار بند کړي، ځکه د ده دا کار چې دی دا د نورو دپاره د ضرر رسولو لامل دی. نو د بندولو معنا دا نه ده چې په کامله معنا باندې هغې ته قلف اچوي، بلکې دولت د دې شخص سره په ګډه داسې چارې باید ترسره کړي تر څو دا عمل د منفعت سبب شي، د خلکو ته د ګټې رسونې سبب شي، نه دا چې دا د نورو دپاره د ضرر رسونې لامل وګرځېږي. نو د دغې قاعدې په اساس باندې موږ په دې مکلف یو چې باید د خپل ملکیت کې د تصرف کولو په وجه باندې د نور خلکو ته او چاپیریال ته ضرر متوجه نشي. همدارنګه بله قاعده ده چې درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، د مفاسدو بندول د دې مخنیوی کول دا مقدم دی په مصالحو باندې.
نو یعنی کله چې هم یو طرف ته مصلحت دی بل طرف ته مفسده ده او یو شي نه فساد منځته راوړل کیږي خو د فساد په نتیجه کې به مصلحت هم په نظر کې نیول کیږي یو طرف ته فساد دی بل طرف ته مصلحت دی نو مسلمان په دې مکلف دی مسلمان حاکم او حکومت په دې مکلف دی چې لومړی قدم کې هغه د مفاسد مخه ونیسي یعنی د مفاسد له منځه وړل مقدم دي د مصالح له لاسته راوړل څخه که چیرته د یو مصلحت په وجه باندې چې شخصي بڼه ولري په چاپیریال کې فساد رامنځته شي نو بیا اجازه نه ورکول کیږي معنا دا شوه چې یو څوک په خپل یو شخصي ملکیت کې تصرف کوي په حقیقت کې دا یو منفعت دی کېدای شي د شخص ته هم منفعت اوسیږي او د ترڅنګ یو څوک ته نور ته منفعت ورسیږي په دې کې د هغې مصلحت اوسیږي البته دغه منفعت او دا مصلحت د دې لامل ګرځېږي چې دلته نور فساد منځته راځي نو دلته غوښتنه دا ده چې د شریعت غوښتنه دا ده د اسلامي فقه غوښتنه دا ده چې باید د دې مصلحت په خاطر باندې مفسده ته اجازه ورنکړي تر څو پورې چې دا عمل د نور فساد د راتلو لامل وګرځېږي بل قاعده ده د اصول فقه یا د فقه قاعده ده چې الضرر یزال بقدر الامکان ضرر به د منځه وړلی شي په اندازه د امکان سره یعنی معنا دا شو چې څومره ضرورت وي هغه ضرر باید دفع شي د وخت حکومت حق لري چې څوک په کورونو سړکونو او بازارونو کې ضرر عاموي مخه یې ونیسي او د همدې په وسیله دغه ضرر دفع کړي ډیر ځله دغه ضرر خلکو څارویو او چاپیریال ته متوجه وي نو معنا دا شوه چې دولت به کوشش کوي چې داسې سیستم برابر کړي داسې اصول برابر کړي چې یو طرف ته د هغه شخصي ملکیت هم د منځه لاړ نه شي دلته چې د کوم شخص شخصي مصلحت دی دا هم په نظر کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د مفاسد مخه هم ونیول شي ترڅو نور خلکو ته د دې ضرر متوجه نشي همدارنګه بله قاعده چې الضرر لا یزال بضرر بمثله یعنی معنا دا شو چې که چیرته هغه ضرر چې چاپیریال ته متوجه دی د هغه ضرر سره چې یو سړی په شخصي ملکیت کې د محرومیت سره مخامخ کوي په ټکر کې راشي نو په کار نه ده چې یو له شخصي ملکیت څخه محروم کړلی شي بلکې په بدیلو لارو چارو به غور کولی شي نو دا یو قاعده چې دا د بلې قاعدې دپاره لار هواروي یوه قاعده چې دا د بلې قاعدې دپاره مشکل حل کوي دا بله قاعده د دې غوښتنه کوي مثلا چې یو طرف ته دا ضرر دی چې یو سړی په خپل ملکیت کې تصرف کوي او دا تصرف د دې لامل شي چې نور خلکو ته ضرر متوجه شي نو یو طرف ته دا ضرر دی بل طرف ته که فرض که مثلا مخکې پې خبره وشوه که دولت او حکومت راولګېږي او د فابریکاو او دا د کار ځای په مکمله توګه باندې وتړي دا هم یو لوی ضرر دی نو دلته دوه ضرره متوجه شو یو ضرر د چاپیریال دی بل ضرر د شخصي دی نو اوس به څه کوي نو دلته به په قدر د امکان سره دا د منځه وړل کېږي داسې ونه کړي چې په کامله توګه باندې د یو ضرر د دفع کولو لپاره بل ضرر متوجه شي بلکې داسې یو منځنۍ لاره به انتخابیږي تر څو د دغې مفسدې مخه پې هم ونیولی شي او بل طرف ته چې هغه منفعت او مصلحت دی هغه هم لاسته راوړلی شي نو دلته حکیمانه لاره انتخابول پکار دي او د یو ضرر په خاطر باندې بل ضرر منځته راوړل نه دي پکار یو بله قاعده ده چې الضرر الاشد یزال بالاخف که چیرې د چاپیریال ساتنې عمومي مصالح د یو فرد د شخصي مصالحو سره په ټکر کې راځي نو بیا به کتل کېږي چې کوم یو زیات ضرر زیات دی هر یو ضرر چې کم و هغه به د لویو مصلحت په خاطر باندې له منځه وړل کېږي مخکې په دې باندې خبره وشوه چې یعنې دلته د چاپیریال ساتنې چې کوم مصلحتونه دي او بل طرف ته د یو شخصي مصلحتونه دي اوس به دلته کتل کېږي چې کم یو ضرر زیات دی په نسبت د بل باندې نو دلته د حکیمو او د پوهو حکمرانانو اړتیا ده چې دوی په دې باندې ځان پوه کړي چې دلته کم یو مصلحت باید مخکې شي او د کم یو مفسدې مخه ونیولی شي نو معنا دا شوه چې دلته به کتل کېږي چې کم یو ضرر کم دی او کم یو ضرر زیات دی کم ضرر د زیات ضرر په خاطر باندې به هغه به د منځه وړل کېږي د مثال په ډول باندې که فرض که مثلا د دې شخصي ملکیت کې تصرف کول دومره زیات وي چې عامه ټولنې ته ډېر ضرر متوجه وي نو اگر چې دلته د دې مثلا کار بندول یا د یو فابریکې بندول د یو کاروبار د ځای بندول دا خو شخصي ضرر دی دا خو د خلکو ته تکلیف شو د خلکو ته تاوان شو
خو لیکن دغه تاوان د هغه تاوان په نسبت باندې چې هغه ټولنې ته رسیږي دا کم دی، ولې چې دا شخصي دی او هغه عمومي دی. نو موږ به شخصي د مصلحت په نظر کې نه نیسو، بلکې دلته به عمومي مصلحت په نظر کې نیول کېږي د اسلامي شریعت دغه قاعدې په اساس باندې. ځکه چې موږ دلته یو بله یو قانوني قاعده لرو، یو فقهي قاعده لرو چې یختارو اهون الشرین او اخف الضررین. یعنی که چیرته یو څوک د دوو شرونو سره دغه شي متوجه شي، د دوو ضرورونو سره متوجه شي، مواجه شي، نو دلته به هغه ضرر چې هغه کم دی نسبت هغه ته چې هغه زیات دی هغه اخیستل کیږي. په یو ځای کې مثلا د یو کار په ترسره کولو سره دوه ضرر متوجه شو، یو ضرر زیات دی بل ضرر کم دی، نو ضرر خو خامخا شته، ضرر خو د متوجه دی، نو اوس به کم واخیستل کیږي. زه دلته یو مثال راوړم. د مثال په ډول باندې یو زنانه ده او هغه حمل لري، او د دې دغه ماشوم چې د دې په خېټه باندې دی د پوهو ډاکټرانو په وسیله باندې وکتلی شو چې د دې دوو څخه به حتما یو هلاکیږي. یعنی که چیرته یو ماشوم ژوندی تولد کیږي او هغه دنیا ته راځي، د دې ماشوم په ذریعه باندې د هغې مور د منځه وړل کیږي، مور مړه کیږي، او دا سل په سلو کې یقیني وه دا خبره. نو بل طرف ته که چیرته مور ته نجات ورکول کیږي، نو دلته دا ماشوم ورسره د منځه ځي، هلاکیږي. نو اوس به څه کیږي؟ نو د شریعت قاعده دا چې اهون شرین به په نظر کې نیول کیږي، دا چې مور اصل ده او د مور د تولد دستګاه ده، نو د دې په خاطر باندې د ماشوم به قرباني کیږي د مور په خاطر، نه دا چې مور د ماشوم لپاره قرباني شي. البته که داسې حالت چې هلته احتمال موجود او سل په سلو کې یقیني نه وه، نو په هر شکل باندې به دواړو ته نجات ورکول کیږي. نو که چیرته په دغې د ټولو کوششونو سره چې د ډاکټرانو لخوا نه ترسره کیږي بیا هم یو د هلاکت سره مخامخ کیږي، نو د دې ضرر څخه به خلاصې نه وي. یا مثلا یو بل مثال ورکو چې یو ځای کې لږې شیدې موجودې دي او هلته دوه ماشومان دي. که چیرته یو ماشوم ته شیدې ورکول کیږي دا بل ماشوم هلاکیږي، که د بل ته ورکول کیږي دا بل هلاکیږي. نو دلته اوس ضرورت د دې ده چې یو ته باید حتما نجات ورکولی شي، او که دواړو ته یې ورنه کړي نو دواړه هلاکیږي، نو یو ته به خامخا نجات ورکول کیږي. دغسې د ژوند په ډېر مثالونه موږ په عملي زندګۍ کې لرو. نو که چیرته دغسې یو حالت منځته راشي نو دلته به احون شرین په نظر کې نیول کیږي. بل یو قاعده ده چې ما یؤدي الی الحرام فهو حرام. هر هغه شی چې حرامو ته لاره جوړي هغه وسیله او هغه سبب هغه طریقه هم حرامه ده. مثلا خلکو او چاپیریال ته ضرر رسونه یو حرام عمل دی، نو هر هغه کار او وسیله چې عامو خلکو ته او چاپیریال ته ضرر پېښوي هغه په خپله باندې دا وسیله هم حرامه ګڼل کیږي. دا یو بله قاعده ده. یعنې که چېرته داسې حالت منځته راشي چې یو څوک یو عمل تر سره کوي او دا عمل د دې سبب کیږي چې نور عام خلکو ته دغه ضرر متوجه کیږي، نو دا په خپل د عمل حرام دی او د دې بندول پکار دی. دا یو اساسي قاعده ده. اسلامي شریعت د ځمکې د تعمیر او آبادونې حکم کړی دی. اسلام موږ په دې مکلف کړي یو چې تاسې ځمکې آباد کړئ، ځمکې خیرازه کوي، په ځمکه کې داسې چارې تر سره کوي چې د ځمکې د تعمیر وسیله وګرځېږي. نه دا چې مسلمانان ځمکې ورانې کړي، کورونه وران کړي، سړکونه وران کړي، کشتونه د منځه ویسي، باغونه د منځه ویسي، بلکې مسلمان په دې مکلف شوی دی چې هغه اعمار وکړي، تعمیر وکړي. او الله تعالی جل جلاله هم د هغو خلکو سره د حاکمیت وعده کړې ده، څوک چې ځمکه آبادوي، څوک چې په ځمکه کې فساد نه راولاړوي، څوک چې د ځمکې نه ظلم له منځه وړي. ظلم او فساد هغه اسباب او وسایل دي چې نه د الله خوښېږي او نه د الله تعالی جل جلاله د دین خوښېږي. نو ډیر خلک داسې دي چې هغه په ټولنه کې فساد خوري، نو الله تعالی جل جلاله فساد نه خوښوي. نو فساد کوونکي او ظالمان الله تعالی جل جلاله په ځمکه باندې نه پرېږدي. نو اسلام
موږ مکلف کړي په دې باندې چې ځمکه باید خیرازه کو، ځمکه باید آباده کو او ځمکه کې داسې عمل تر سره کو ترڅو چې د ځمکې د آبادۍ لامل وګرځيږي، د خیرازۍ لامل وګرځيږي. د ونو کینول او د شنو باغونو جوړول یې غوره عمل او د ثواب لامل ګڼل دي. که موږ تاسو حدیث ته وګورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته وګورو، هغه موږ په دې مکلف کړي او چې تاسې شنې ونې وکرئ او تاسې باغونه وکرئ ترڅو پورې چې دا د ځمکې په آبادۍ کې خرول ادا کړي. یو خو د ځمکه په زرغونه ښکاره کېږي، ښکلې ښکاره کېږي، بل طرف ته د چاپېریال هغه ککړتیا چې دی هغه له منځه وړي. د ځمکو شاړې پرېښودل یې ښه کار نه دی ګڼلی. او د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په بنا باندې دای فرمایلی دي چې یو ځای کې شاړه ځمکه ده او یو څوک راغی او هغه آباده کړه او د هغې مالک معلوم نه دی، بلکې دا ځمکه دولتي ده، نو چا چې آباده کړله او په هغې کې آبادي جوړه کړله، په حقیقت کې دې هم د دې حقدار دی چې باید ده ته ورکولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من اعمر ارضا لیست لاحد فهو احق. چا چې یو ځمکه آباده کړله او دا ځمکه د چا شخصي ملکیت نه و، نو همدا سړی د ډېر حقدار دی چې باید د دې ځمکې نه استفاده وکړي، ځکه چې د سره د تعمیر سوچ دی، فکر دی او د سره تعمیر پلان دی، دا ځمکه جوړوي. نو چا چې ځمکه جوړوله په حقیقت کې ځمکه د هغې ده، یعنی چا چې داسې ځمکه آباده کړه چې مالک یې معلوم نه و، نو همدا شخص د هغې حقدار ګڼل کېږي. په همدې توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونو له قطع کولو څخه منع فرمایلی ده. نبی علیه السلام فرمایي چې لا تقطعوا الشجره، تاسې ونې مه وهئ، فانه عصمه للمواشي فی الجذب، ځکه چې په حقیقت کې دغه ونې چې دي د حیواناتو دپاره او د څارویو دپاره دا د چراګاه ګڼل کېږي او دا د هغې دپاره د بچاو او د هغې دپاره د ساتنې او د حفاظت ځایونه ګڼل کېږي. نو تاسې ونې مه وهئ او هغه خیرازه وساتئ ترڅو پورې چې دا د نورو حیواناتو دپاره د رزق وسیله وګرځېږي. ونې د چاپېریال د ښکلا او د هوا د تازګۍ او د انسانانو او څارویو د استفادې غوره وسیلې دي. نو د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته لارښوونه کړې ده چې تاسې څه وکئ، ونې وکرئ او دا یو صدقه ګڼلې ده او په وروسته حدیثو کې به انشاءالله دې ته په تفصیل سره اشاره وشي. د دې په خاطر باندې چې چاپېریال پاک وساتلی شي، سوتره وساتلی شي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته لارښوونه کړې ده چې د لارې څخه ضروري شیان لرې کړئ. که په لاره کې مثلا یو تیږه پرته وي، اغزی پروت وي، یو وډوکی پروت وي، یا بل داسې شی دی چې هغه خلکو ته ضرر رسوي، کېدای شي خلکو ورباندې روغ ورځېږي، د چا پښه پکې ونښلي، نو نبی علیه الصلاة والسلام دا د اجر او د ثواب لامل ګڼلې ده. نبی علیه السلام فرمایلی دی چې الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه، ایمان چې دی څه د پاسه اویا او یا څه د پاسه شپېته برخې دی. افضله برخې د لا اله الا الله اقرار کول دي او په دې باندې ایمان درلودل دي او د دې تقاضا او د غوښتنې مطابق ژوند ترسره کول دي. و ادناها اماطة الاذى عن الطريق، او کمترینه درجه د ایمان دا ده چې یو څوک ضرري شی د لارې نه لرې کړي. یعنی که څوک اندکترین ایمان هم په زړه کې ولري، نو په کار دا چې د ټولنې د آبادۍ او د خیرازۍ دپاره باید سوچ وکړي، د هغې دپاره باید اقدام وکړي. هغه شیان چې ټولنې عامو خلکو ته ضرر رسي هغه باید د منځه ویسي. دا ضرور نه ده چې کوم حدیث کې شي کوم شي ته اشاره شوې ده همدغه یو شی ته نه مراد دی، بلکې دا حدیث عام دی. دا یوازې د هغو شیانو په اړه نه دی چې کوم حدیث کې دی اشاره ورته شوې ده. یعنی هر هغه شی چې هغه ضرر رسوي، نو هغه کاډوکه اوسېږي، که هغه تیږه اوسېږي، که هغه بل شی اوسېږي، هغه د ټولنې یا د عامو خلکو لپاره د ضرر لامل ګرځېږي، نو باید دا د منځه وړلی شي. والحیاء شعبة من الایمان، او حیا هم د ایمان یوه برخه ده چې مسلمان د حیا په وجه باندې هغو چارو څخه ځان وساتي چې هغه د انسانانو لپاره د شرم باعث ګرځېږي. په ځانګړو وختونو او ځانګړو ځایونو کې ځینې وختونه ښکار کول دا حرام ګرځول شوي دي او دا کار حیواناتو او مرغانو ته د زیاتوالي او تناسل زمینه مساعدوي. یعنی کله چې یو دولت او حکومت په دې پوه شي چې دلته د مواشیو او د حیواناتو اړتیا ده چې باید پاتې شي، او هلته نو باید په ښکار کولو باندې کلک بندیز ولګوي او هغه جرم وګڼي، ځکه په ځینې ځینو کې حیواناتو ته اړتیا وي چې باید هلته واوسېږي، ځکه د حیوانات ډېر وخت کې د چاپېریال هغه ککړتیا له منځه وړي. نو کله چې دولت په دې پوه شي چې دلته د حیواناتو ساتنې ته اړتیا ده، نو هلته باید ښکار کول منع کړي.
داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان تشویق کړي دي چې ونې وکري او کرنیزو توکو ته پاملرنه وکړي چې دا کار د دوی په حسناتو کې ورته حسابېږي. په دې اړه نبی علیه السلام داسې فرمایي. انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دي ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بهیمه الا كانت له الصدقه. یو مسلمان چې یو ونه کری یا یو شین بوټی کری هر شی چې اوسیږي په پټي کې نو د هغې نه په هوا کې مرغان او همدارنګه انسانان او نور څاروي د هغې نه ګټه پورته کوي. په هر ځل دته په دې باندې صدقې اجر او ثواب ورکول کیږي. یعنی دا د صدقې او د ثواب اجر او د ثواب لامل ګرځيږي. نو مسلمان ته پکار دا ده چې په ځای د دې باندې چې یعنی بوټي وکړي او په ځای د دې باندې چې ځمکې زرغونې کی او شنې کی او د هغې خدمت وکړي، هغې ته اوبه ورکړي، نو دی قطع کوي، سوځي او د خپل شخصي منفعت په خاطر باندې کور ته راوړي، هغې نه شخصي استفاده کوي. دا ډیره زیاته لویه ګناه ده. څنګه چې د یوې ونې کرل او د هغې څخه د خلکو او د حیواناتو استفاده کول د هغه دپاره صدقه ده. دغسې د هغې کټ کول، غوڅول، د منځه وړل، سوځول او کور کې د شخصي ژوند په خاطر باندې د هغې استعمالول دا په حقیقت کې لویه ګناه ګڼل کېږي او جرم ګڼل کېږي او د وخت حکومت باید د هغې دپاره ځانګړي قوانین وضع کړي تر څو دغسې چارو څخه په کلکه مخنیوی وشي. همدارنګه هغه څوک چې د جزا مستحق ګڼل شوی دی چې ونې له منځه وړي او یا نباتاتو ته زیان رسوي. په دې اړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من قطع سدرة صوب الله رأسه فی النار. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه چا په اړه باندې چې هغه د بیرې ونې قطع کوي. بیره دا یو بهترین بوټی دی چې د شاتو مچۍ او همدارنګه نور طیور او مرغان او حیوانات هغې نه استفاده کوي او دا دومره بهترین بوټی دی چې په عامو ځایونو کې ښه رازرغون کېږي، ښه راشین کېږي، خاصې پاملرنې ته هم اړتیا نه لري او همدارنګه اوبو ته هم زیات اړتیا نه لري. نو دا د دې باغونه ډېر په اسانۍ سره رازرغونېږي چې دولت هغې ته توجه وکړي. نو وایي چې که چا د بیرې یوه ونه ووهله نو الله تعالی جل جلاله به د سر په جهنم کې ورننه باسي. دی به جنت ونه ګوري بلکې د جهنم مستحق به الله تعالی وګرځوي. نو فکر وکړو چې اسلام څومره د مینې دین دی، د محبت دین دی، د الفت دین دی، حتی تر دې چې په دې کې د یو نبات د ساتنې او د حفاظت حکم هم شوی دی. خو چې څوک اسلام په عمل کې پیاده کړي او اسلام په عمل کې وپیژني او هغه په اسلام هغه په خپل زندګۍ کې راولي نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغو چا په اړه باندې چې هغه د بیرې بوټی وهي سخت تهدید بیان کړی دی. د بیرې ونې زیاتره په صحرا کې زرغونېږي چې ورته هر ډول نباتات او حیوانات اړتیا لري. د هوا په صفاوالي او زرغونتیا کې زیات رول لري. نو څوک چې دغه ډول د خیر چینه له منځه وړي په حقیقت کې د ډیرو حیواناتو او نباتاتو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. نو دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام په دې اړه باندې سخت وعید بیان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو شنه بوټي وکرئ او د خپل امتیانې دې ته تشویق کړي دي او په دې اړه باندې زیات حدیث راغلی دي. کله چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه بصرې ته د والي په صفت ولېږل شو نو هغه خلکو ته په لومړي بیان کې دا ویل چې ان امیر المؤمنین عمر بعثني الیکم وعلمکم کتابکم وسنة نبیکم وانظف لکم طرقکم. زما دنده دا ده چې زه تاسو ته د الله کتاب وښیم په لومړي قدم کې، د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم سنت درته بیان کم او ترڅنګ مې کار دا ده چې ستاسې لارې کوڅې پاکې کم. زما دنده دا ده چې ستاسو دپاره چاپیریال پاک کم. نو دا د مسلمان حاکم د وظیفو د دندو څخه یو مهمه دنده ده چې هغه چاپیریال ساتنې ته ښه توجه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارو، اوبو او د ونو لاندې د امتیازو کولو څخه په کلکه منع کړې ده او دا د لعنت باعث ګرځولی دی. څوک چې هم په لارو کې همدارنګه په روانو اوبو کې او د سوریدارو ونو لاندې خپل حاجت پوره کوي، قضای حاجت کوي، نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې خلکو باندې لعنت ویلی دی او ویلی دی چې د هغو ځایونو څخه چې
تاسو ته په لعنت لګل کیږي، تاسو د پاره د سبب د لعن او د بد ویلو ګرځول کیږي، باید د غیر څخه ځان وساتئ. نبی علیه السلام فرمایي چې اتقوا الملاعن الثلاثه، تاسو د دریو لعنتي شیانو څخه ځان وساتئ. هغه شیان چې ستاسو دپاره د لعن او د بد ویلو او د لعنت ویلو لامل ګرځېږي، د هغې څخه ځان وساتئ. اول البرازه فی الموارد، یعنی جوابچې کول او خپل حاجت پوره کول، قضا حاجت کول په هغو ځایونو کې چې هلته خلکو ته اوبه راځي، مثلا په لښتیو کې یا په داسې ځایونو کې چې خلک عام خلک د هغې نه د څښلو او همدارنګه د جامو د وینځلو او نورو استفاده کوي، په دغسې ځایونو کې بیا باید د دې نه ځان وساتلی شي. او همدارنګه وقارعة الطریق، په لارو کې د لارو په منځ کې یا دغسې لارو کې چې هلته خلک ډېر ګرځي راګرځي، په دغسې ځایونو کې قضا حاجت کول دا ډېره لویه ګناه ده او د لعن سبب ګرځېږي د الله د طرف نه، د الله د رسول طرف نه او د عامو مسلمانانو له طرف نه. والظل، او هغه ځایونو کې چې سوری وي، خلک د هغې نه د سوري استفاده کوي، خلک د هغې لاندې کیني، په دغسې ځایونو کې باید یو څوک د حاجت پوره کولو څخه ځان وساتي. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یبول الرجل قائما، چې یو سړی د په ولاړه میتیازي وکړي. ځکه دا په ولاړه میتیازي کول دا دې لامل ګرځېږي چې د انسان بدن په چټل شي، هلته څاڅکي غورځېږي او دا څاڅکي د انسان بدن ته راځي، د انسان په جامو غورځېږي، نو دا هم یو ګندګي جوړوي، چټلي جوړوي. ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته لارښوونه کړې ده او دا ادب یې راښودلی دی چې کله هم تاسې یو خالي جوابچی کوئ نو هغه باید په ناسته باندې وکړئ، دې په خطر باندې چې هغې څاڅکي ستاسې بدن ته او ستاسې جامو ته روان نلوځي. عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام څخه دا روایت نقل کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې ده چې یو سړی دی په هغه ځای کې میتیازي وکړي چې په کوم ځای کې دی لامبي، ځکه چې دلته چټلي جوړي، ګندګي جوړي، بدبوی جوړي. نو بهتره دا ده چې غسل خانه یا د غسل ځای د خالي جوابچي یا د ډک جوابچي د ځای څخه جلا اوسېږي، بیل اوسېږي، ځکه چې هلته ګندګي جوړېږي او دا د انسان بدن نور هم چټلوي. او دا هم نبی علیه السلام فرمایلی چې انه یورث الوسواس، ځکه چې دا وسوسې منځته راوړي او وسوسه د انسان دپاره دا یو رواني تکلیف دی، دا یو رواني تکلیف جوړوي. نو دې نه باید ځان وساتل شي. او دارنګه نبی علیه السلام حکم کړی دی چې تاسې په ولاړو اوبو کې جوابچې مه کوئ. بېشکه چې یوه سالمه ټولنه د ستر څښتن تعالی د بېساري نعمتونو څخه هغه ستر نعمت دی چې یو انسان ورڅخه برخمن کیږي، او د یو سالم چاپېریال څخه د محرومېدو په صورت کې انسان خپله روغتیا، نیکمرغتیا، سوله، پرمختګ او رفاحت حتی خپل ژوند له لاسه ورکولی شي. د همدغو ارزښتونو په پام کې نیولو سره ویلی شو چې اسلام نه یوازې یو دین دی بلکې هم دنیا ده او هم عقیده ده او هم ورورګلوي ده او هم ټولنیز خدمت دی، هم مثبت فکر دی او ښه ګمان دی، او هم صمیمیت دی، او هم د ټولنې لپاره غوره نظام او تګلاره ده، او هم د ژوند عملی بهیر چې موخه یې په ټولنه کې د خلکو په ژوند کې داسې هوساینه او سوکالي رامنځته کول دي چې تر څو وکولی شو اخروي ثوابونه او بېشمېره بریالیتوبونه پرې ترلاسه کړو. نو مسلمان ته ښایي چې تر نورو خلکو زیات د خپلې ټولنې تر رغونې او هوساینې لپاره تر نورو زیات زیار وباسي او د ټولنې او چاپېریال له میشتو خلکو سره غوره چلند غوره کړي او خپله ټولنه فاسده نه کړي، بلکې په ټولنه او چاپېریال کې د اوسېدو پر مهال د اصلاح او سمون هڅې وکړي او د ټولو نجاستونو او چټلیو څخه باید پاک وساتي. دا هغه درسونه و چې موږ ته اسلام د چاپېریال ساتنې په اړه باندې راښودلي دي. مسلمانان په دې مکلف شوي دي چې د خپل ځان په شمول باندې خپله کورنۍ، خپل کلی ولس، خپل ټاټوبی هیواد او همدارنګه چاپېریال باید پاک وساتي، د چاپېریال خدمت وکړي، هغه شیان چې د ټولنې په زرغونتیا، پاکوالي او د هوا په صفاوالي کې رغنده رول لري باید د هغې حفاظت وکړي، ساتنې وکړي او د چټلۍ څخه ځانونه وساتي. نو چیرې موږ غواړو د مسلمان په حیث باندې په ټولنه کې ژوند ترسره کوو، نو نه یوازې دا چې موږ یوازې هغه عبادتي اړخ ته متوجه شو چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې یعنی منځ کول، روژه نیول، زکات ورکول، حج کول بس دا دین دی، بلکې په دې باندې پوه شو چې اسلام په عملي ژوند کې موږ په ځینې چارو مکلف کړي یو، لکه څنګه چې په مانځه مکلف کړي یو، لکه څنګه چې په روژه مکلف کړي یو، لکه څنګه چې په زکات مکلف کړي یو. دغسې اسلام موږ ته په عملي ژوند کې ډېر شیان ښودلي دي چې دې طرف ته زموږ بیخي توجه نشته دی. نو باید دین
د یو شامل نظام په توګه باندې وپیژنو. نو اسلام موږ ته دا لارښوونه کړې ده چې خپل چاپیریال پاک وساتئ. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله په صراحت باندې د دې خبرې یادونه کړې ده چې ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. الله تعالی جل جلاله هغه خلک خوښوي چې هغه توبه کوونکي اوسیږي، یعنی خامخا دغه نه ګناه کیږي، دغه نه خطا کیږي چې بیرته الله ته ورګرځيږي. او بل هغه خلک چې بار بار خپل ځان پاکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاکوالي یو نمونه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل جامې، خپل لباس، خپل ځای پاک ساته. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی چې وثيابک فطهر، جامې دې پاکې کا. والرزج فهجر، همدارنګه د معنوي چټلۍ څخه خپل ځان وساته. باید پاک لمنه اوسیږي، باحیا اوسیږي او د چټلۍ څخه خپل ټاټوبې، خپل ځان، خپل ماحول، خپل چاپیریال پاک وساتي. هم په اخلاقي لحاظ او هم په عقیدوي لحاظ او هم په عملی لحاظ باندې مسلمان باید پاکوالی ته توجه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاکوالی او د پاکوالی ساتنه کول په حقیقت کې ایمان ګڼلی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الطهور شطر الایمان، بل حدیث کې راځي الطهور نصف الایمان. پاکوالی دا د ایمان یو برخه ده، دا د نیمه ایمان دی. نو د ایمان غوښتنه دا ده چې مسلمان هم خپل ځان پاک وساتي، خپل هم چاپیریال پاک وساتي. ځینې خلک د اسلام نه صحیح فهم نه لري، فکر کوي چې ځان چټل ساتل یا مثلا خپل لباس چټل ساتل یا خپل ماحول چې دی پکې اوسیږي دا چټل ساتل د عاجزي ده. دا ډیر غلط فکر دی چې دوی د اسلام نه اخیستی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته یو سړی راغی، ویل چې یا رسول الله زما خوښیږي چې یو ښه ښکلی اس ولرم، زما خوښیږي چې ښه لباس ولرم، زما خوښیږي چې ښه پیزار ولرم. دا کبر دی. نبی علیه السلام فرمایل چې نه، کبر خو یو جدا شی دی. نبی علیه السلام ورته اول کبر تعریف کو او بیا ورته د جمال او د ښایست او د پاکوالي صفت وکړو. بیا ورته وایي چې کبر څه شی دی؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر چې دی د حق ردول، د حق نه مخ ګرځول او د حق نه قبلول او خلک سپک ګڼل دي. خلک سپک مګڼه، ښه لباس واغونده، په ښه موټر کې اوسېږه او وګرځېږه، په ښه کور کې اوسېږه، پاک چاپیریال وساته. دا د کبر خلاف نه دی. بیا نبی علیه السلام ته فرمایي چې ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی او ښایست خوښوي. هغه چې یو سړی په پاک کور کې اوسېږي، په یو پاکه ټولنه کې اوسېږي، کله چې انسان پاکوالی توجه کړي نو هلته هغه معنوي چټلۍ هم د منځه ځي. څومره چې د یو چا مثلا کوڅه او د یو چا کلی، د یو چا کور چټل وي، په مغه اندازه باندې انسان په معنوي چټلیو باندې هم ککړ اوسیږي. نو اسلام موږ په دې باندې مکلف کړي یو چې د مسلمان په حیث باندې خپل چاپیریال ته توجه وکړو، خپل چاپیریال زرغون وساتو، خپل چاپیریال پاک وساتو. هغه شان، هغه اسباب، هغه چارې چې چاپیریال چټلوي، ګندکوي، فاسدوي، باید هغې نه په کلکه باندې خپل ځان وساتو او دا د عبادت یوه برخه ده. نو باید په دې باندې موږ پوه شو. ستاسې توجه نه ډېره زیاته مننه. دا و د نن ورځې درس. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.